د پاکستان پوځ د آی اس آی د مخکینی مشر تر نیول وروسته 3 پخواني افسران هم ونیول. د پاکستان پوځ د غدري نور افسران او فیض حمید ولی او په کوم جرم نیولي د قضیې ټول اړخونه مو په ویډیو کې راټول کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد د آی اس آی د مخکینی مشر تر نیول وروسته یې د فساد دوسیې په تړاو 3 متقاعد افسران هم نیولي دي. د پوځ د عامه اړیکو اداره نن ډیروي د سیاسي ګټو لپاره ناامنۍ ته د لمن وهلو له امله له ځینو پخوانیو افسرانو او د دوی له همکارانو څخه نورې پلټنې هم کیږي. دغه اداره په خپل خبرپاڼه کې ډیروي چې د افسرانو د پوځي نظم او ضبط خلاف عمل کړی دی. د پاکستان پوځ 13 دوبنۍ یا دوشنبه خبر ورکړی وو چې دغه هیواد د استخباراتو پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی دی. هغه مهال پوځ ډیره کړې وه چې ښاغلی حمید د ټاپ سټي د استوګنې پروژې د رسوایي په تړاو نیول شوی او د هغه د پوځي محکمې بهیر پیل شوی دی. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د تر ټولو ځواکمنې امنیتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر پر فساد تورنیږي او محاکمه کیږي. ټاپ سټي د خصوصي ملکیتونو پروژه ده او مشرتابه یې وایي فیض حمید د دوی پر دفترونو او د پروژې د مشر پر استوګنځي چاپه اچولې وه. دوی محکمې ته ویلي دي چې د 2019 زیږدیز کال د مې پر 12 پولیس او د آی اس آی مشران د ټاپ سټي دفتر او د هغه د سختن معیز خان پر استوګنځي چاپه واچوله او د ترهګرۍ د دوسیې په پلمه ترې سره زر، الماس، نور ګرانبیه توکي او نغدې پیسې یوړې. دوی ډیروي چې جنرال حمید د دې پروژې له چارواکو سره په خبرو کې ورته ویلي وو نور نیول شوي توکي درکوم خو 400 تولې سره زر او نغدې پیسې نه درکوم. د پاکستان سترې محکمې د دې مینې له مشر غوښتي وو چې د دفاع وزارت په ګډون اړوندو ادارو ته خپل شکایت وړاندې کړي. فیض حمید د 2019 زیږدیز کال په جون میاشت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر وټاکل شو او د 2021 زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې له همدې دندې ګوښه شو. نوموړی د پاکستان او همدارنګه تر ټولو بهرنی لوړپوړی چارواکی و چې د اسلامي امارت واکمنېدو پسې کابل ته لاړ او په سرینا هوټل کې له چای سره انځور یې ډیر مشهور شو او د افغانانو غوسه او غبرګونونه یې راوپارول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.